طبیعي توګه باندې به امریکایان کوشش کوي د لپاره چې په خلیج هیوادونو کې دوی خپل موجودیت وساتي، هغه په افغانستان کې فشار راوړي او افغانستان کې به د خپل موجودیت د ساتلو لپاره الله راوړي. خدا به او امریکایان تقریبا په طبیعي توګه په ټول نړۍ کې او د نړۍ په اکثره هیوادونو کې جاسوسي کړم لري او دا غوي ټول نظامی کړي جاسوسي سیاسي کړي چې د سفارتونو په مرسته باندې کنټرولېږي، هغه التلري او هغه په کار کوي. افغانستان کې داسې یو کار کوي، خو کچیرته حالات ګډوډیږي بیا افغانستان کې داسې کار د پاره زمينه کم مسایده ولې چې افغانستان کې د جاسوسانو د سره تاسو ولر چې طالبانو څومره سخت رویه وکړه، هر جاسوس چې نسی حتی هغه د عبرت لپاره بیا غي ویډیو فلم اخلي په وژلو کې او په هغه کې هیڅ صرف نه کوي. نو کچیرته د جاسوسانو حال هم دغه سي لکه دا اوس چې د طالبانو هغه ته سزا ورکړي، فکر کوم چې د دوی جاسوسي ته بیا څوک هغه جاسوسان چې هغه هم بیا ځل خنه کې چې دوی جاسوسي وکړي ان شاء الله. په دې اساس باندې دا موضوع بیا کچیرته په یو نیو لکه وزونه باندې دوی نشي راټینګولې. زه فکر نکوم چې دوی په دغه باندې راټینګ کې په 15